یوه کونډه ښځه څنګه زنا کولو ته مجبوره شوه او زنا یې وکړه او په دې ماحول کې هغې څنګه قدم کېښودو. دغه ټول حقیقت در سره شریکوم چې تاسو هم د دې افسوسناکې واقعې نه خبر شئ. نو ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل وي نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نن در سره د یوې کونډې ښځې واقعه شریکوم چې څنګه زنا کولو ته مجبوره شوه او دغه غلط کارونه یې شروع کړل. ښځه خپله واقعه داسې بیانوي چې زما کله واده وشو نو موږ ژوند ډېر په خوشحاله تېروو، خو څه موده پس زما خاوند وفات شو چې دا به الله ته منظوره وه. دا وایي چې د هغې نه پس په ما بدې ورځې شروع شوې ځکه چې زما د سخرګنۍ هم غریبي وه او زما رونه او مور پلار هم غریبانان وو او زما 3 بچي هم وو. نو ما په یو سر د خپلو بچو کفالت نشو کولی. زما بدې ورځې شروع شوې نو ما به په سرکونو لارو کوڅو کې خیرات غوښتو او سوال به مې کولو ان تر دې پورې چې د جومات په مخ کې به کېناستم او خیرات به مې غوښتو. خو په دې ګرانۍ کې ما خپل کور نشو چلولی او نه مې د خپلو بچو خرچه سر ته رسولی شوه. نو په همدې وجه چې زه یوه ځوانه وم او ما نه به اکثر یو ځوان چې هغه سره ډېرې پیسې وي ما نه به یې د ناروا کار غوښتنه کوله. نو هر ځل به دغې هلک زما نه دغه غوښتنه کوله. نو ما ورته وویل چې ته زما سره دومره زړه لګوې نو ما سره نکاح وکړه. هغه ماته وویل چې زه نه غواړم چې ستا بچي خپل کړم ځکه چې ستا خو 3 بچي دي او دا زما دپاره ډېره مشکله خبره ده. ورځې تېرېدې او ما هم د دغې هر څه دپاره خپل عزت وبایلو ځکه چې ما د هغې سره بدکاري وکړه او ما د هغه نه پیسې واخیستې او بیا دا زما یو عادت جوړ شو او ما به بیا هر وخت دغه کار کولو ځکه چې چا به ماته پیسې نه راکولې او که هر چا به هم پیسې راکولې نو د دغه ناروا کار غوښتنه به یې کوله. دغه ښځه وایي چې زما ژوند اوس ډېر په اذیت تېرېږي ځکه د خپل خاوند سره په خیانت باندې هره ورځ ځان ته سزا ورکوم. دوستانو ډېر دردونکی خبر دی چې زموږ ستاسو په معاشره کې هیڅوک هم چا سره داسې امداد نه کوي چې د هغه لاس نیوه وکړي او هغه ته د الله په نوم څه ورکړي او هر څوک چې د یو چا سره ښه کوي نو د هغه نه یې څه ضروري لالچ وي او داسې هیڅکله نه دي کول پکار او د الله تعالی په نوم ورکړه کول پکار دي. دوستانو دا یو افسوسناک خبر چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله. د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.